د 2000 کال په اکتوبر کې د جرمني او فیلسوف مایکل سارمون یوه انځوریزه کیسه خپره کړه چې پراخې نندرې راوپارولې. د کیسې عنوان داسې و: کله چې کوچني خنزیر وپوښتل وبخه الله تعالی ته به په کومه لاره ورسېږم. د خنزیر او شکون کیسه په مختصر ډول یو شکون او خنزیر انځوروي چې د خپل کور له دروازې سره یې یوه لوحه وموندله چې پرې لیکلي وو: که ته الله تعالی نه پېژنې نو یو شی درڅخه ورک دی. نو دواړو د الله تعالی په لټه کې خپل سفر پیل کړ چې په ترڅ کې له یو یهودي معبد څخه کتنه وکړه. یهودي ملا هغوی ته د هغه الله تعالی په اړه خبره وکړه چې هغه نافرمان خلک یې تباه کړي وو، کومو چې د غیر حقیقي خدایانو بندګي کړې وه. بیا خنزیر پوښتنه وکړه: آیا هغوی ټول یې لاهو کړل؟ نو بیا ته څه پوه شوې چې حقیقي معبود همدا ستا معبود دی او بل نه دی؟ چې له دې خبرې سره هاخام یا یهودي ملا دوی وشړل. بیا دواړه یوې کلیسا ته لاړل. هلته مسیحي ملا ورته د مسیح یا عیسی علیه السلام په اړه خبره وکړه او ورته ویې ویل چې هغه زموږ د ګناهونو بخښلو په خاطر پودار شو او موږ دغه یاد داسې لمانځو چې د هغه وینه او جسد په رازدارۍ سره خورو. خنزیر زړه بدی شو او چیغه یې کړه: دوی چې د خپل خدای د یوازیني زوی غوښه خوري نو د بشر غوښې خو به هرومرو خوري، نو له موږ سره به څه کوي؟ طبیعي وه چې دواړه له کلیسا څخه هم وشړل شول. وروستی پړاو د یو مسجد له امام سره و. ملا دوی ته وویل چې که موږ الله تعالی پیژندل غواړو نو پر موږ لازم دی چې باید د هغه الله تعالی لپاره په ورځ کې 5 وخته لمونځ وکړو او له هر لمانځه څخه وړاندې باید اودس وکړو. دلته نو شکون وویل: دا خو په یوه اونۍ کې 15 وارې شول، په یوه میاشت کې 150 وارې. حال دا چې په اونۍ کې ماته یو ځل لمبل بسنه کوي تر څو پاک پاتې شم، نو د نظافت په اړه دغه لیونتوب ویل کېږي. په داسې حال کې چې زه ډېر نور مهم کارونه لرم، په لامبلو او لمانځه د وخت ضایع کولو پر ځای باید هغه کارونه سرته ورسوم. نو هغه و چې دواړه له مسجد څخه هم وشړل شول. ستا څه خیال دی؟ که دغه کیسه د کرونا په زمانه کې خپره شوې وه، آیا د دې کیسې لیکوال به بیا هم پر اسلام نیوکې ته مخه کړې وه چې ګواکې اسلام په متکرر ډول په نظافت او پاکۍ کې اوبه بې ځایه ضایع کوي؟ په هر حال دا کیسه په هغې لوحې کې له یو کوچني بدلون سره پای ته رسیږي چې د هغوی دواړو پر کور ځړېدلې وه او پرې لیکل شوي وو: که ته چېرته الله تعالی پېژنې نو په تا کې یو څه کمی او نیمګړتیا شته، والعیاذ بالله. ریچارډ ډوکنز د کیسې په اړه وایي: دا کوچنیانو ته د اله یا معبود وهم دی. د همدغه کال په ډسمبر میاشت کې د جرمني د ځوانانو او ماشومانو چارو ته پاملرنه کوونکې ادارې پر همدې کیسې دعوه وکړه چې دا د کوچنیانو لپاره نامناسبه ده. په همدې ډول یهودي مجلس دغه کیسه د سامیت یا د یهودیانو له اصل ټبر سره په دښمنۍ تورنه کړه. د 2008 کال د فبرورۍ په میاشت کې 2 بشري او حقوقي مؤسسو د دې کیسې له لیکوال سره د ملاتړ یو لاسوند د مستند لاسلیک کړ. همدا ډول یو شمېر یهودي وکیلانو یوه ګډه اعلامیه صادره کړه چې پکې ویل شوي وو: په دې کیسه کې یوازې له سامیت سره هیڅ دښمني نشته، ځکه چې دا کیسه پر 3 واړو دینونو یو شان نیوکه کوي. د جرمني د پارلمان یوې غړي دغه کتاب پر دې ټکو یاد کړ. دا کتاب په زده کړو کې د انساني ارزښتونو ملاتړ کوي چې بالاخره د 2008 کال په مارچ میاشت کې دغه دعوه په قضایي ډول رد کړل شوه. د اسلام پرېښودونکو ټولنې د همدغه 2000 کال په جنوري میاشت کې چې دا کیسه خپره شوه، جرمني په نړۍ کې د اسلام پرېښودونکو مسلمانانو لپاره د یو مجلس د جوړېدو شاهده وه. د پخوا مسلمانانو خو اوس نه مرکزي ټولنه چې مشري د مینا احدي په نوم د یوې پخوانۍ ایرانۍ ښځې پر غاړه وه. د هغه مېرمن وه چې میړه د واده په یاد کې په دار ځړول شوی و او د دې په اړه په 1981 کال کې د اعدام پرېکړه صادره شوې وه. دغه ښځه جرمني ته وتښتېده او لا تر اوسه هم همالته ده. دغه ټولنه یوازې یوه پیلامه وه. د همدغه کال د جون په میاشت کې په بریټانیا کې هم د پخوا مسلمانانو یوه ټولنه وزېږېده. مشري د پخوانۍ ایرانۍ مېرمنې مریم نمازي پر غاړه وه. دغه ټولنه د پخوا مسلمانانو یوه خورا خوځنده ټولنه ده. دغه مجلس په 2015 کال کې یو کمپاین پیل کړ چې عنوان یې و: ځکه پخوا مسلمان وم او اوس نه یم. چې په دغه کمپاین کې د بریټانیې لسګونه هغه کسان له خپل نوم او انځور سره راڅرګند شول چې پخوا مسلمانان خو اوس نه وو. دوی په یوه جمله کې دا اعلان کوو چې دوی ولې اسلام پرېښود. بیا په نړۍ کې د دغسې ټولنو پر لپسې جوړېدل پیل شول. په امریکا، کاناډا، ناروې، بلجیم او فرانسه کې جوړې شوې. بل د بریټانیې په پراکپورت ښار کې، بیا په سکاټلند کې جوړې شوې. په اسلامي نړۍ کې په پاکستان کې په 2012، په المغرب کې په 2014، ترکیه 2014، منځني ختیځ، شمالي افریقا او ایران کې په 2014 او په اردن کې په 2013 کال کې جوړې شوې. په ټوله نړۍ کې 13 ټولنې جوړې شوې چې وروسته یې په هالند کې په 2019 کال کې جوړه شوه. دا ټولنې پر یو شمېر هغو تنظیمونو سربیره جوړې شوې چې په هغو کې مشهور د الحاد جمهوریت دی چې بنسټ یې ایراني، کاناډایي، ارمن نوابي ایښی دی او بل ایمان څخه بې ایمانۍ ته تنظیم دی چې
په بریټانیا کې د پاکستاني الاصل امتیاز شمس په لاس جوړ شو. امتیاز شمس په ماشومتوب کې په سعودي کې اوسېدلی و. د ټولنې او ښوونځي د نړۍ په هر کونج کې د هغه مسلمان مرسته کوي چې د اسلام پرېښودل غواړي. د بیلګې په توګه رنا احمد یوه سوریایي نجلۍ وه چې په سعودي کې اوسېدله. د الحاد له جمهوریت سره یې اړیکه ونیوله او یوه پاڼه چې د دغه تنظیم نوم پرې لیکل شوی و له مکې حرم څخه یې انځور کړه. دغه تنظیم یې ملاتړ وکړ او په تېښته کې ورسره مرسته وکړه. خو چیرته؟ جرمني ته. رنا په یو شمېر مرکو کې ښکاره شوه او په جرمني او هالند کې په عامه کنفرانسونو کې ویناوې وکړې. دغه راز د اسلام پرېښودلو په نوم په مستند فلم کې هم راښکاره شوه. رنا د دوبۍ له لارې ترکیې، بیا یونان او بالاخره په جرمني کې د سوریې د پناه اخیستونکو کیمپونو ته ورسېده. ارمن نوابي د رنا د مرستې لپاره کمپاین پیل کړ چې په کمه موده کې $15,000 راجمع کړل. مریم نمازي او مینا احدي هم ورسره په شخصي ډول اړیکه ونیوله ترڅو ورسره مرسته وکړي. امتیاز شمس ځانګړی سفر ور وکړ او له هغې سره یې مرکه وکړه ترڅو له هغې سره مرسته کوونکي وهڅوي. خو د دې ټولنو د خنزیر له کیسې سره څه تړاو دی؟ ګوردانو برونو. د خنزیر د تیرې کیسې لیکوال مایکل سولومون چې د ګوردانو برونو موسسې رسمي ویان دی، د هغه موسسه ده چې بنسټ یې په 2004 کال کې یو جرمني تابعیت لرونکي سوداګر هربرټ سټیپن کېښود چې د ایټالوي کاتولیکي راهب ګوردانو برونو نوم پرې کېښودل شو. هغه راهب چې په روم کې د لټون محکمو په خرافاتو تورن کړ ځکه ده د دریو خدایانو او د مریم له پاکلمنۍ انکار کړی و، چې بیا په 1400 میلادي کال کې د سوځښت پر اعدام محکوم شو چې په دې ډول سره هغه د علم یو شهید وبلل شو. دغه موسسه د پخوا مسلمانانو د مرکزي ټولنې او په نړۍ کې د هغې د څانګو مرسته کوي. دې ترڅنګ ځینې مرکزونه له بشري موسسو او ادارو څخه نورې زیاتې مرستې هم ترلاسه کوي لکه له نړیوالې سیکولر لادیني موسسې او برټانیې بشري موسسې څخه. همدا د ګوردانو برونو موسسه ده چې له رنا سره یې د کور او الماني تابعیت په ترلاسه کولو کې مرسته وکړه او په لوړو زده کړو کې هم مرسته ورسره کوي. همدا ډول یې له رنا سره د 2018 کال په نومبر میاشت کې د ملحدو پناه اخیستونکو په نوم د ادارې په جوړولو کې مرسته وکړه. په دې اداره کې رضاکاران په ورځني شکل له پناه اخیستونکو سره کار کوي او بیا په ځانګړې توګه له ښځو سره ترڅو ورسره مالي او قانوني مرسته وکړي. یو کال وروسته رنا وتوانېده چې له 73 سوریایي پناه اخیستونکو سره مرسته وکړي چې د پناه اخیستونکو کیمپونه پرېږدي، په جرمني ټولنه کې ځای ومومي او اسلام خوښه یې کړي. دې ادارې څرګندونه کړې چې په جرمني کې د پناه اخیستونکو له کیمپونو څخه دوی ته هره ورځ له 7 څخه تر 9 غوښتنلیکونه رسیږي. په 2018 کال کې رنا په الماني ژبه یو کتاب خپور کړ چې د کتاب عنوان یې داسې و: دلته ښځو ته د ارمان پوره کولو حق نشته، له سعودي څخه زما تېښته او ازادۍ ته زما لار. دغه کتاب په همدغه کال فرانسوي ژبې ته ترجمه شو او ریچارډ ډوکنز ورته سریزه کېښوده او له خپل ځان سره یې د رنا د مرکې په توګه وړاندې کړ. مایکل سولومون د کتاب د لاسلیک غونډې ته حاضر شو. د دې ټولو ټولنو او له دوی سره د مرسته کوونکو موسسو او د مال د هغو خاوندانو چې د دوی ټولو تر شا ولاړ دي ښکاره او مشترکه نښه دا ده چې دوی ټول د بشرپالنې یا هیومنیزم دعوا کوي، نه د الحاد. بشرپالنه یا هیومنیزم. داسې اتفاقي رایه نشته چې کله چیرته او د چا په واسطه دغه د بشرپالنې اصطلاح جوړه شوه. ان د دې دین تعریفونه داسې ویشونه او څانګې لري چې په خپل منځ کې له یو بل سره په ټکر کې دي، خو دا ټولې خبرې په یوه محور څرخیږي چې هغه انسان او په یوازې سر د خپل ژوندانه د چارو په سمبالولو کې خپلواکي ده او پر هغه غیبي فکر د ایمان ردول دي چې نه احساسیږي او د طبیعي علم له پلو اوښتی وي. کیدای شي یو مشهور مذهبي لادینه یا سیکولر بشرپالنه وي چې د دې لپاره رامنځته شوی ترڅو د دیني بشرپالنې او داروینیت او لادینیت ترمنځ منځنۍ حل لاره راوباسي، چې دیني بشرپالنه له ځینو دینونو څخه د ځینو اخلاقي قدرونو اخیستل نه منع کوي، خو پر دې ټینګار کوي چې ټولې پردۍ عقیدې او باورونه باید رد شي او داروینیت او سیکولریت بیا یا هر ډول اخلاقي منظومه رد کړي او یا یې د نازیت په ډول ناورین زیږولی دی. سیکولر او لادینه بشرپالنه را پیدا شوه او الحاد یې د عقیدې په توګه غوره کړ، خو بشرپالنې د الحاد او آسماني دین ترمنځ له معلوم کشمکش څخه پښه واړوله او د دین بدیل یې وړاندې کړ. د ژوند ټولو اړخونو ته یې نظام وړاندې کړ او له هر ډول غیبو او نالیدونکو څخه د انکار عقیده یې خپله کړه. پر علم، عقل، منطق او فلسفه ولاړ دی او یو سیکولر او لادینه اخلاقي نظام وړاندې کوي چې د انسانیت آرامتیا او هوساینه د ژوند محور ګرځولی دی. همدې امله ده چې د بشرپالنې د دین دا شعار چې د مثبت ایډیالوژي په توګه باید بشریت ته په ګډه کار وشي له الحاد څخه زیات جاذبیت لري، ځکه هغه یو منفي جګړیز فکر دی چې د انسانانو ترمنځ اختلافات او تفرقې راپاروي.
او د دې لپاره چې بشرپالنه یا هیومنیزم له دین سره له مخامخ ټکر څخه ځان وساتي نو مشران یې په خپل کار کې بیړه نه کوي، ځکه خو یې د 9 لسیزو په دوران کې یوازې 3 کنفرانسونه ترسره کړي دي چې په 1933 کال کې له لومړۍ اعلامیې سره پیل شو. په دې اعلامیه کې د دین د لفظ او د هغه د مشتقاتو 10 ځله یادونه شوې وه. په ځینو کې د ځینو دینونو د اخلاقي قدرونو ستاینه شوې وه او دغه راز د دیني میراث په ارزښت یې پوهه یاده کړې وه. البته لومړۍ اعلامیې له دین سره له هر ډول څرګند ټکر څخه ځان ساتلی و. دا د هغه څه خلاف دي چې 4 لسیزې وروسته په 1993 کال کې د 2مې اعلامیې په ترڅ کې پېښ شول چې دې اعلامیې له دین د معبود له شتون له فکر او غیب سره په جګړه کې مداخله کړې وه او د دوی د وروستنۍ اعلامیې لپاره یې پیلامه برابره کړې وه چې دغه وروستنۍ اعلامیه په 2003 کال کې په ډېر لنډ ډول راغله او په بشپړه توګه دین، معبود، عقیدې او غیب ته له هر ډول اشارې څخه خالي وه. د 2003 کال پر اعلامیې د لاسلیک کوونکو په لیست کې د ګڼ شمېر هغو پوهانو، فلسفیانو، اکاډمیانو او لیکوالانو نومونه راغلل چې د نوبل جایزه یې ترلاسه کړې وه او له دې لیست څخه لرې هلته یو بل لیست دی چې د ټولنې او هنر ستوري پکې دي چې په دې سره غواړي خپلو مینوالو ته د دې بشرپالنې قوانین په غیر مستقیم ډول ښه ښکاره کړي. پاتې شوه عربي نړۍ، نو هلته خبره زیاته سخته ده، ځکه خو دا ډېره نادره ده چې موږ دې داسې څوک پیدا کړو چې د بشرپالنې یا هیومنیزم د دغه دین لپاره دې په ډاګیز ډول بلنه کوي. کیدای شي د دې دین لپاره تر ټولو مشهور عرب بلونکی احمد سعد زاید وي چې د عربو ملحدینو له چینل سره په یوه مرکه کې څرګندونه وکړه چې د اعتزال له کړکۍ څخه د بشرپالنې د دین کړۍ ته داخل شوی دی. فانتميت لهذا التيار ما ممكن نسميه اسلام. زه دې فکر ته منسوب سوم چې د عقلاني اسلام یا د نوي معتزلي یعنی ګوشه اسلام په نوم یې نومولی سو. دغه فکر ته منسوب شوم چې وروسته راته څرګنده شوه چې دا فکر په ټوله معنا هغه عقلاني فکر نه دی چې زه یې غواړم. زه له 2004 کال څخه را په دې خوا له دې اعتزال څخه واوښتم او د بشرپالنې پر دین باوري او ورته نږدې سوم. زه د هیڅ دین خلاف نه یم، د ډبرې بندګي وکړه خو ما پرې مه وله. خو زما رایه دا ده چې د پوهې لپاره یوې اکاډمۍ یا یوې عامې ادارې جوړولو ته اړتیا ده چې له یوه پلوه هغه فکرونه راجمع کړي چې د دین پر اصلاح کولو باور لري او له بل پلوه هغه فکرونه چې پر الحاد، عقل پالنې او بشرپالنې باور لري، تر څو وکولای شي چې عربي نړۍ د بشرپالنې د دین تر درشله ورسوي. دا اعتزال یا ګوښتوب هغه نه دی چې د پخوانیو معتزله و عقیده وه. د دوی پر باور باید دیني نصوص په مطلق ډول د عقل تر نظر لاندې راشي او په هر امر او نهي کې د مخلوق عقل پر خالق حاکم او برلاسی کړ شي چې په راتلونکي پړاو کې به بیا په منطقي ډول معبود رد کړ شي ځکه چې هیڅ حاجت به ورته نه وي. نو دغه مهال به زموږ د ژوند د چارو اداره کول یوازې عقل ته پاتې شي، لکه دکتور عبدالله المسیری چې وایي مسألة خطيرة جدا، كتير جدا من الإسلاميين. دا ډیره خطرناکه مسأله ده چې ډیر مسلمانان له عقلاني ننګونې سره مخ دي او ترې خوندي نه دي، ځکه د عقل پرستان وایي چې ګواکې دوی په اصل کې مسلمانان دي او عقل ورسره دی او هر شی په عقل پیژندل کیږي. خو ناڅاپه به ته ومومي چې دوی عقل د معبود پر ځای راوستی او خپل معبود یې ترې جوړ کړی دی او دوی په غربي عقل پرست مادي دین کې لویدلی دي. دلته پوښتنه دا ده د بشرپالنې او الحاد ترمنځ دغه د مینې توده اړیکه ولې او له کومه پیدا شوې ده؟ جواب دا دی چې الحاد د ویجاړتیا عقیده ده. پاتې شوه بشرپالنه نو هغه د جوړښت دعوه کوي، وایي چې ګواکې پر ټولو مهربانه ده او غواړي چې د انسان ژوند مثبت لوري ته بوځي، ځکه خو دوی غواړي چې بشرپالنه خپره شي نه الحاد. په حقیقت کې دا بشرپالنه یا هیومنیزم د یو بل الحاد استازیتوب کوي، خو د امید او هیلې په خوند کې.